ओके गुलाब नन मुंगा स्टार्ट को टेंसेस چې دا स्टूडेंट्स ته د ټولو نه یو ډیفیکلټ ورک یو ډیر مشکل کار چې دی هغه ورته ښکاري چې ټینسز ډیر زیات ګران دي خو ګلابه ټینسز به انتها آسان دي تاسو ته ټینسز ولې ګران دي پته شته ځکه چې تاسو ټینسز صرف او صرف رول زیات کړی دي پریکټیکلی تاسو ټینس استعمال کړی نه دی په ډے ټو ډے لایف کې چې کله تا ټینس په رائټینګ کې په سپیکینګ کې په ټرانسلیشن کې دا تاسو استعمال کو نو الهغه نه به تاسو بیا ټینسونه یادېږي او زه تاسو ته په کنونشن طریقه باندې ټینسونه نه ښیم چې بس صرف د ورب فارم دی یاد کو او سبجیکټ دی یاد کو دغه نه علاوه هیلپینګ ورب دی یاد کو نو تاسو به ټینسز رولز هم یادوي خو په هغې باندې به تاسو سپیکینګ هم کوئ تاسو به په هغې باندې رائټینګ هم کوئ په هغې باندې به تاسو ټرانسلیشن چې دی هغه به هم کوئ یعنی ټینس به مونږ زده کوو رولز خو به مونږ زده کوو خو دغه رولز به مونږ بیا په سپیکینګ کې څنګه استعمالو په رائټینګ کې به څنګه استعمالو او په ټرانسلیشن کې به مونږ څنګه استعمالو نو ګورې دا خبره په خپل مایند کې کېدی چې ګلابه مونږ به ټینس صرف او صرف رولزو نه یادو اوس پې پوه شوې پریکټیکلی به مونږ ټینسز زده کوو او چې یو پیره تاسو دا پریکټیکلی زده کړو او تاسو په سپیکینګ رائټینګ ټرانسلیشن دا خو پې وکړو چېرته به هم دا ستاسو نه نه هېرېږي او نه به تاسو غلطېږئ ټیک شو اوس راځو مونږه پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی هغه مونږه سټارټ کوو او په آسانو الفاظو باندې زده کوو ټیک ده خو د دې نه مخکې په خپل مایند کې دا خبره کېدی چې ګلابه پریزنټ انډیفینټ ټینس په انګلیش کې د ټولو نه زیات استعمالېدونکی ټینس دی ټیک شو د ټولو نه زیات کوم یو ټینس استعمالېږي پریزنټ انډیفینټ ټینس استعمالېږي ګوره دا په ډیلی روټین کې استعمالېږي دا په لایکس ډسلایکس کې استعمالېږي دا په هیبټس کې استعمالېږي او دا په یونیورسل ټروتس کې استعمالېږي ګلابه کو چیرې تاسو پریزنټ انډیفینټ ټینس زده کو که نه نو زما امید دی چې تاسو له به نیم انګلیش چې دی هغه به تاسو زده کړی وي ټیک شو اوس راځو پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی هغه زده کوو پریزنټ انډیفینټ ټینس اول د ټرانسلیشن خبره کوو کو چیرې ستاسو نه د ایگزامینیشن په حال کې دا کوېسچن شوی و چې ټرانسلیټ انټو انګلیش چې څه وکړئ دا سینټنسز چې دي دا جملې چې کومې دي دا تاسو انګلیش ته واړوئ نو تاسو به د اردو د جملې لاست ورډس ته ګورئ څه ته به یې ګورئ لاست ورډس ته به یې ګورئ کو چیرې د سینټنس په لاست کې څه راغلی وو تا ہے تی ہے تا ہوں تے ہے دا الفاظ راغلی وو نو تاسو ته به دا پته ولګي چې دا د پریزنټ انډیفینټ ټینس سینټنس دی دا خو د اردو د جملې تا ته پته ولګي چې دا د کوم یو ټینس جمله ده د پریزنټ انډیفینټ ټینس چې دی دا جمله ده د مثال په طور باندې تاسو وګورئ میں پانی پیتا ہوں زه اوبه څښم د اردو د جملې په آخر کې څه راغلی دی تا ہے پکې راغلی دی نو د کوم یو ټینس جمله شوه د پریزنټ انډیفینټ ټینس جمله شوه دغه شانتې वो स्कूल जाती है ती है रागले दे नो द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जुमला हम क्रिकेट खेलते हैं ते है रागले दे नो द कम टेंस जुमला शुआ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जुमला शुआ या फकरा शुआ در دې ځای پورې هتا ته پته ولګي دا چې د اردو د جملو په اخر کې بس راځي تا ہے تی ہے تا هوں تے ہے دا به راځي خو په دې خو ته نه خلاصېږي دا خو تا صرف د ټرانسلیشن دپاره زده کړه وکړه خو موږ خو اردو نه موږ خو انګلیش زده کوو که نه نو د انګلیش لپاره رولز چې کوم دي هغه به ته زده کوې چې د پریزنټ انډیفینټ ټینس رولز چې دي هغه څه دي نو ګوره یاد ساتئ د پریزنټ انډیفینټ ټینس اولنی رول چې کوم دی هغه دا دی چې په دې کې به د ورب فرست فارم استعمالیږي د ورب درې فارم فار ایگزامپل go went gone درې فارم شو فرست فارم څه شی دی go سیکنډ فارم دی went او تھرډ فارم دی gone دغه شانتي فرست فارم دی ډرینک سیکنډ فارم دی ډرینک او تھرډ فارم دی ډرنک خو فی الحال تاسو دا صرف زده کې چې مونږ به په دې کې د ورب فرست فارم چې دی هغه به استعمالو کوم یو فارم اف د ورب به استعمالو په دې کې فرست فارم اف د ورب از یوزډ ان پریزنټ انډیفینټ ټینس بیا کو چیرې د سبجیکټ په ځای باندې هی شي اټ یا سینګولر ناون راغلی نو د دوی چې کوم ورب دی د هغې سره به تاسو بیا د اس یا د ای اس اضافه کوئ ټیک شو تاسو ته ګروپس یاد شي تاسو ته ما وی چې دوه ګروپونه به یاد کړئ هی شي اټ او سینګولر ناون دا د یو ګروپ ممبرز دي
او د دوی لپاره په انګلیش کې جدا رولزي I, we, you, they او plural noun دا د بل ګروپ ممبرز دي او د دوی لپاره په انګلیش کې جدا رولزي خبره ته یاد ده کنه نو اوس دې وګورئ د سبجیکټ په ځای باندې کو چری هی شي اټ سینګولر ناون یعنی دا ګروپ والا ممبرز راغلي نو د دوی سره چې کوم ورب یي د هغه ورب سره به تاسو د اس یا د ای اس اضافه کوئ ټیک شو ایکسپلین کومه درته صبر وکړئ بل رول دا دی چې کو چری د سبجیکټ په ځای باندې I, we, you, they او plural noun یعنی د دې بل ګروپ ممبرز رالو نو تاسو به د دوی سره صرف او صرف د ورب فرست فارم لګوئ د دوی سره به د اس یا د ای اس اضافه نه کوئ در دې ځای پورې پوه شوئ اوس راشئ چې پریکټیکلی پې تاسو پوه شئ د هغې نه بعد به بیا د 4 نمبر رول راشو ټیک شو مونږه سنټنس چې کوم دی هغه د سبجیکټ ورب او د آبجیکټ نه جوړوي سنټنس د څه نه جوړوي سبجیکټ ورب او د آبجیکټ نه جوړوي سبجیکټ ورب او آبجیکټ مونږه دا خبره وکړه چې کو چری د سبجیکټ په ځای باندې سره راغلی هی شي اټ او سینګولر ناون راغلی دا د سبجیکټ ایریا ده نو د دوی سره چې کوم ورب دی د هغې ورب سره به د اس یا د ای اس اضافه کیږي تاسو په دې باندې پوه شوئ که نه ګلابه دې خوا وګورئ دا د سبجیکټ ایریا ده د سبجیکټ په ځای باندې هی راغی شي راغی اټ راغی سینګولر ناون راغی یا سینګولر ناون راغی نو د دې سبجیکټ ورب دا شو که نه نو د دې سبجیکټ د ورب سره به بیا مونږه د اس یا د ای اس اضافه به ورسره کوو کلیر دی زه وایم چې وہ پانی پیتا ہے وہ پانی پیتا ہے نو هی سبجیکټ په ځای باندې راغی او چې هی کله راغی نو ما د ورب فرست فارم ولګو ډرینک او ورسره مې د اس اضافه وکړه نو څه شو هی ډرینکس واټر वो पानी पीता है ही ड्रिंक्स वाटर दغه شانتي वो पानी पीती है جنیدا نو د جنیدا پر موږ څه استعمالو شي او شي چې د سبجیکټ په ځای باندې راغی نو د دې سره چې کوم ورب دی نو د ورب خو په کوم یو فارم لګي فرست فارم به لګي که نه او د فرست فارم سره به مونږ بیا د اس یا د ای اس اضافه وکړو نو شي ډرینکس واټر دغه شانتي اټ ډرینکس واټر اټ راغی نو اټ چې کله راشي نو د ورب ولګېد فرست فارم او ورسره به څه کېږي د اس یا د ای اس اضافه به کېږي نو اټ ډرینکس واټر دغه شانتي پیشو اوبه څکي نو کیټ سینګولر ناون دی که نه یو نوم دی وګورئ ورته نو چې سینګولر ناون دی نو تاسو به ورسره څه وکړئ د ورب فرست فارم او د هغې سره د اس یا د ای اس اضافه نو کیټ ډرینکس واټر دغه شانتي علي ډرینکس واټر علي ته کو تاسو وګورئ نو علي هم سینګولر ناون دی او د ده سره به د ورب فرست فارم او د هغې فرست فارم سره به د اس یا د ای اس اضافه کېږي نو علي ډرینکس واټر په دې باندې پوه شوئ اوس تاسو دې ته وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې کله هی راغلی دی شي راغلی دی اټ راغلی دی یا سینګولر ناون راغلی دی نو د دوی چې کوم ورب دی د هی دا ورب دی نو د هغې ورب سره د اس اضافه شوې ده د دې شي دا یو ورب دی نو د ده سره د اس اضافه شوې ده د اټ دا ورب دی نو د ده سره اضافه شوې ده د کیټ دا ورب دی نو د ده سره د اضافه شوې ده د اس او علي هم سینګولر ناون دی د ده د ورب سره هم د اس اضافه شوې ده په دې یو پوینټ باندې ګلابه تاسو پوه شوئ چې ګوره کو چری د سبجیکټ په ځای باندې هی شي اټ یا سینګولر ناون راغلی نو د دوی سره به د ورب فرست فارم لګي او د هغې ورب د فرست فارم سره به د اس یا د ای اس اضافه کیږي نو دې ځای ته تاسو وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې هی راغلی دی شي راغلی دی اټ راغلی دی سینګولر ناون راغلی دی یا سینګولر ناون راغلی دی نو د دوی چې کوم ورب دی د ورب کوم یو فارم دی فرست فارم دی د هغې فرست فارم سره د اس اضافه چې ده هغه ورسره شوې ده I hope چې دا پوینټ اوس کلیر شوي ټیک شو اوکې اوس کو چیرې د سبجیکټ په ځای باندې څه راغلي د سبجیکټ په ځای باندې راغلي I, we, you, they او plural noun نو د دوی سره به د ورب صرف او صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به ورسره نه کېږي ټیک شو اوس دې ځای ته راشئ چې کله زه یم چې مې پانی پیتا هوں نو مې د پاره څه راځي آی راځي که نه نو آی راغی د سبجیکټ په ځای باندې آی او د ورب کوم یو فارم صرف لګېدلی دی صرف فرست فارم آی
drink water. د ورب ما فرست فارم لګولې دی خو ما ورسره د اس ای اس اضافه مې ورسره نه ده کړې. اوس په دې باندې پوه شوې که نه؟ I drink water. मैं पानी पीता हूँ. دغه شانتې हम पानी पीते हैं. we نو چې کله we راغی نو we چې د سبجیکټ په ځای باندې راشي نو د ورب به صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به ورسره نه کېږي. نو we drink water. د وی سره د ورب صرف فرست فارم لګېدل دی د اس ای اضافه ورسره نه ده شوې. دغه شانتې you drink water. نو د یو سره هم د ورب صرف فرست فارم لګېدلی دی خو د اس ای اضافه ورسره نه ده شوې. دغه شانتې they drink water. بیا kids drink water. kids زموږ سره څه شی دی؟ پلورل ناون دی که نه؟ او چې کله پلورل ناون د سبجیکټ په ځای باندې راشي نو د هغې سره به د ورب صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به ورسره نه کېږي. نو په دې ځای کې وګورئ kids د سبجیکټ په ځای باندې راغلی دی نو مونږه د ورب سره د اس ای اس اضافه چې ده هغه ورسره مونږ نه ده کړې. نو kids drink water. دغه شانتې علي اینډ سونا دوه نومونه دي که نه؟ جمع نوم شو، ټیک شو، پلورل ناون شو. نو د پلورل ناون سره به مونږه د اس ای اس اضافه نه کوو، صرف به د ورب فرست فارم لګو. نو علي اینډ سونا ډرینک واټر. دې ځای ته اوس وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې آی وي یو دی او پلورل ناون راشي نو د هغوی سره به د ورب صرف فرست فارم لګي د اس ای اس اضافه به نه کېږي. دغه شانتې تاسو وګورئ چې د سبجیکټ په ځای باندې آی وي یو دی او پلورل ناون راغلی دي نو مونږه د ورب صرف فرست فارم لګولی دی د اس ای اس اضافه ورسره مونږه نه ده کړې. آی هوپ چې تاسو به په دې پوینټ باندې هم پوه شوي یې. کلیر دی؟ اوس راځو چې په کوم ځای کې به مونږه د ورب سره د اس اضافه کوو او په کوم ځای کې به مونږه د ورب سره د ای اس اضافه کوو. د سبجیکټ په ځای باندې زموږ سره څه راغلی دی؟ he she it او سینګولر ناون راغلی دي نو د ورب به مونږه د اس یا د ای اس اضافه کوو. خو اوس په کوم ځای کې به د اس اضافه کوو او په کوم ځای کې به د ای اس اضافه کوو. نو بالکل سمپل دی. هغه وربز چې د هغوی لاس لیټرز اخري لفظونه هغې سره راغلي سی ایچ اس ایچ اس ډبل اس او ایکس زی یا زد نو د دوی سره به د ای اس اضافه کېږي. هغه وربس چې د هغوی لاس لیټرز هغه سی سی ایچ اس ایچ اس ډبل اس او ایکس او زی یا زد نو د دغې ورب سره به د ای اس اضافه کېږي او د دې نه علاوه باقي چې څومره هم وربز دي نو د هغوی سره به صرف او صرف د اس اضافه کېږي. پوه کوم خو پې غوږ ورته کېدی. مثال په طور باندې ورب راغلی دی REACH ریچ. نو تاسو وګورئ د دې ورب لاس لیټر څه شی دی؟ CH دی که نه دی؟ نو تاسو به له دې سره څه وکړئ؟ د ES اضافه به ورسره وکړئ. دا به څه شي؟ ریچز. دغه شانتې کو مثال په طور باندې زموږ سره یو ورډ راغلی دی او د هغې لاس لیټر څه شی دی؟ SH یعنی پالیش. دغه شانتې یو ورډ راغلی دی د هغې لاس لیټر څه دی؟ ډبل اس دی، کراس. نو دې سره به هم تاسو د سی اضافه وکړئ، د ای اس اضافه به ورسره وکړئ. دغه شانتې ګو راغلی دی، ګرو. نو تاسو ورسره څه اضافه کوئ؟ د ای اس. دا څه شي؟ ګوز. اوس خو درته پته ولګېده که نه ګلابه چې ولې به مونږ وایي آی ګو ټو سکول اینډ هی ګوز ټو سکول. ټیک شو؟ هغه وربز چې د هغوی لاس لیټرز چې کوم دي هغه سی ایچ اس ایچ اس ډبل اس او ایکس او زد یا زی دا لیټرز دي د هغې وربز لاس لیټرز دایي نو تاسو به د هغې سره د ای اس اضافه کوئ. ټیک شو؟ او د باقي ټول ورب سره به صرف او صرف د اس اضافه کوئ. دې خو وګورئ که نه چې کله مونږ لیکلی دی DRINK ډرینک نو تاسو وګورئ دا کې په دې کې شته؟ نشته پکې که نه؟ کې خو په دې کې نشته. نو د کې سره مونږ څه کړی دی؟ د اس اضافه خو ورسره کړی ده. دغه شانتې کو چېرې زه ووایم چې ټیک نو په لاس کې څه راځي؟ ای راځي که نه؟ نو د ای سره به مونږ صرف د اس اضافه وکړو. دغه شانتې مونږ ووایو پوټ نو ټي په لاس کې راغلی ده که نه؟ نو مونږ ورسره صرف د اس اضافه کوو. دغه شانتې ډیلیور نو آر راغلی دی
نو موږ به څه وکړو صرف د اس اضافه به ورسره کوو. اوس په دې باندې ګله به پوه شوې دا د نننۍ ورځې زموږ سره د انګلیش چې ستاسو کوم ګرامر و دا هغه شو. ټیک شو؟ اوکې ګله به د پریزنټ انډیفینټ ټینس د دې سمري له راځو. اوکې ګله به نن چې دی هغه دومره لیکچر چې دی هغه پوره دی، سبا بیا نیګیټیو سینټنسز کوو. ټیک شو؟ د دې لیکچر سمري له راشئ. د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې د دې टेंस द उर्दू द जुमलों पर आखिर के बाद ताहे तीहे ताहू तेहे वगैरह द अल्फाज रगली चिकल मुंगा द इंग्लिश रूल्स रलाशू नो पदे के बाद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमालेगी. दोयमा खबर दादा दोयम रूल दादे कुचरी द सब्जेक्ट पजे बांधे ही शी इट सिंगुलर नाउन राशि न द अवी द वर्ब सरा बाद एस ई इस इजाफा कीगी. دریم رول دا دی چې کوچری د سبجیکټ په ځای باندې آی وی یو دی او پلورل ناون راشي نو د دوی د ورب سره به د اس ای اس اضافه نه کیږي، صرف به د ورب فرست فارم استعمالیږي. او 4 نمبر رول دا دی چې په کوم ځای کې به مونږه اس لګو او په کوم ځای کې به مونږه د ورب سره ای اس لګو. نو هغه وربس چې د هغوی لاست لیټر اس ایچ سی ایچ اس ډبل اس او ایکس او زی یا زد دا راغلی وو نو د دوی سره به تاسو د ای اس اضافه کوئ، د باقي ټول ورب سره به اونلی د اس اضافه چې دی هغه به کوئ. او د هغې ما تاسو له دلته کې اگزامپل سنټنسز هم درکړو، هغه دلته کې مې تاسو ته هغه وربس چې دي هغه مې ته هم ایکسپلین کړو. اوس راځو اگزامپل سنټنسز لا چې تاسو ته دا ټینس بالکل کلیر شي. ټیک شو؟ زه سنټنس وایم او هغه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو چې تاسو صحیح پوه شئ. میں موبائل فون استعمال کرتا ہوں. زه موبایل فون استعمالوم. I use موبایل فون. هغه موبایل فون استعمالی الک دی. نو he use او ورسره د اس اضافه وکړئ نو he uses موبایل فون. زه کالج ته ځم. نو I go to college. د ورب صرف فرست فارم. هغه کالج ته ځي. وہ کالج جاتی ہے. نو she go د ورب د فرست فارم ولګو ورسره د ای اس اضافه وکړه نو she goes to college. ته کالج ته راځې. you come to college. هغه کالج ته راځي. he comes to college. زه جامې استری کوم. I press my clothes. هغه جامې استری کی. he presses یا she presses the clothes. په دې کې څه ګران دي ګلابه؟ آسان دی. ویری ګډ. اوس راشئ تاسو سپیکینګ ټاسک له. تاسو د